ته حیران شي چې یو مسلمان د بل مسلمان وینه تویې لګې دی، یو کلمې والا را لګېږي د بل کلمې والا وینه تویې لګې دی، یو مو الله اکبر په مسلمان ډز کوي، بل مو الله اکبر په مسلمان باندې ډز کوي. دی مسلمان د کم ځای نه دا فتوا پیدا کړه چې ځان له د خپل مسلمان رور او د خپل مسلمان خور وینې ځان له حلاله کړې ده. سړی په دې باندې حیران پاتې شي. سبحان الله العظیم. نبی علیہ السلام اسامه ابن زید ته ویلي چې کله په جنگ کې ورته مشرک مخامخ شو، د ده او د مشرک مینځ کې یو ونه راغه او د دې ونې نه چې پې د ګزار کو هغه د ونې نه شاته شو. چې څنګه د ونې نه را مخامخ شو هغه ویل لا اله الا الله. د ورته ته لا اله الا الله وایي ته خو مشرک یې ګزار یې. صحابو ته مه وهه ګزار مه کو کلمې یې ویله. د ویل نه دا د یېرې نه ویلې ده، زما تورې وکتله خو بیا یې هم هغه ووالو په توره باندې. صحابه کرام چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راغه د الله نبی اسامه ته وایي پس د دې نه دې پې ګزار کړی چې هغه ویل لا اله الا الله. ته به د قیامت په ورځ د الله مخې ته د لا اله الا الله څه جواب کې اسامه؟ او بار بار به د الله نبی دا ټکی ویلو. اسامه رضی الله عنه فرمایي دومره پریشانی په ما راغه، ما ورته ویلې د الله نبی هغه د یرې نه دا کلمه وویله ځکه زما تورې ولیدله، زما توره په هغه اوچته شوې وه. د الله نبي ورته فرمایي ولې سینه دې ونه وسیرله؟ تا ولې دننه زړه وسیرلو؟ ته کله نه په زړونو باندې مکلف شوی؟ په زړونو خو زه نه یم مکلف چې د الله پیغمبر یم. د زړونو حساب خو ما ته الله نه دی راسپارلی چې زه د الله پیغمبر یم. ته څوک یې چې ته د خلکو د زړونو حسابونه کې؟ ته څوک یې چې د خلکو د زړونو دا اندازې لګې چې دا کلمې په رښتیا ویلې که په دروغ ویلې ده؟ او الله رب العالمین قرآن کریم کې آیتونه نازل کړل. اے صحابو تاسو هم کلمه وله کې صرف په ژبه وویله او دې نبي درنه قبوله کړه. نن که څوک ستاسو مخې ته کلمه وایي نو ته به وله په زړه باندې مکلف یې. ته به ترې دا تپوسونه کې چې دا دې د زړه نه ویلې ده او که صرف په خوله باندې دې ویله. نه، تاسو له د اسلام د کلمې لحاظ پکار دی. دا د سلامتیا کلمه ده. دا چې چا وویله هغه ته به سلامتیا میلاوي. د هغه وینه، د هغه مال، د هغه جان دا پته حرام دی. د الله نبي فرمایي داسې عزت دی د دې وینې، داسې عزت دی د دې نفس، داسې عزت دی د دې انسان لکه څنګه چې د مکې عزت دی، د مسجد حرام عزت دی او د ذوالحجې د میاشتې عزت دی. او د الله نبي فرمایل لکه څنګه عزت چې د دې عرفې د ورځې دی. الله اکبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمان د وینې دومره تقدس او دومره احترام هغه ذکر کړی دی. زما محترم ورونو